هسپتال کې مې وافته مخکې درته زنګولو سردار یوسفزی دی خدای په ایمان ښایسته کي خلک درنوي نو په ژوند باندې دا ښه خبره ده نو وایي چې داسې په ګدون صاحب باندې خو زه پرون نه بل ورځ سردار صاحب د هسپتال نه یو هفته مو تېره کړې ده فارغ شوی یم نو د لیکلو هغه خو راته نه شو میلو خو اول خو د پښتو ادبي سوسایټۍ ستاینه کوو د دې چې کوم لکه دغه روایت یې قایم کړی دی چې په ژوند باندې بیا هغو ملګرو ته چې هغه په دې ادبي سوسایټۍ کې هغې بنیادي رول لوبولی دی شروعات دغه خلکو کړي دي دا زموږ ډېر قدردان دي مونږ که دلته نن ولاړ یو دا د دې خلکو برکت دی او فیض ګدون صاحب ته د ښه ژوند دعا کوم خو همیشه مې چې چېرته کتلی یا د فیض هلته د طیب الله خان طیب خواته مونږ د ملاقات کېږي یا مو دلته شوی یا چېرته نور ځای که خو ما تر نه دا پوښتنه ضرور کړې ده چې فیض ګدون صاحب ستا د ځوانۍ لکه راز څه دی که نه وایي چې خلک وایي چې زړول که غم احساسه او دا ته ولې په زاړه ځان ښکارې ژړی نو دی نه زه ډېر زیات امپریس یم د ښه ژوند دعا ورته کوم او نوره رزق فهیم صاحب درغلي دا به خبرې کوي او تاسو ته نو هرکلی درته وایو نو د ښه ژوند سره د ایمان یو لوی ژوند درته غواړم خدای دې روغ لره خدای دې چې چېرته اوس نوره خاطرې خو تاسو ډېرې پاتې شوې شفق صاحب د بیان کړی زاهد صاحب بیان کړی موږ سره داسې خاطرې نشته چې مونږ په ژبه راولو خو دا څو چې مونږ تاسو ملاقاتونه شوي دي همیشه مو یو درونوالی یو د مشر په حیث باندې همیشه مو درنه عزت و احترام په زړه کې دی او تاسو نه مو لکه موندلی دي مخصوص کړی مو دی په ژوند مو برکتونه ډېره مننه تاسو راته د درې ملګري